دا خبره وکړه چې طالبان دې راشي خو هر څوک چې راځي رد شي مرګونه دې بند شي انتحاریان دې بند شي انسان وژنې دې شبه ورونه کاشکې چې انتحالان یې بند شوي نن په ننګرهار کې داسې ځوانان اعلان کړي هغه ماله پته ده اوس ګوره دلته د هغې هلمندی صاحب هغې بحث ته راځم هغې ته راځم اوس که تاسې غواړئ چې په افغانستان کې بیرته کاروبار شروع شي که تاسې غواړئ چې افغانستان دغه د جازونه دغه سفارتونه دا بیرته خلاص شي هلمندی صاحب یوه لاره لري اوس به ته مجبوري چې دغه حکومت که ښه دی او که خراب دی ته به یې د خپل وطن دپاره سپورټ کوې چې دغه خلک نړیوال په تا او ما باندې دغه اعتبار وکړي چې دیو دغه حکومت غواړي چې غواړي خو رسمي کوي ختمه خبره څنګه چې دا کار الیتریا وکړو او څنګه چې دا کار هغه وکړو سومالیا وکړو عوام یې جګ شو نړیوال نه یې غوښتنه وکړه ځان ته هغه وغوښته ځان یې سینکشن نه ویسته نو هغه د هغې ښه زندګي روان د اسلامي هغه نظام یوسف صاحب نو دا حکومت ته څنګه باندې وادي در په در یې کړې قتل عام شروع دی د قتل عام نه خبرې کوم حالات یې شروع کړي دي کومه بې عزتیان یې افغانانو ناموسو ته شروع کړي دي د وخت سره همدغه چغې وړاندې اوس هماغه لوبې شروع کړي مخکې به یې په پټه باندې دا کارونه کول اوس لکه رسمي کوئ رسمیاتو باندې به دا کارونه کوي علي خانه دا سستی چې قتلونه یې شروع کړي یا مرګونه یې شروع کړي اول خو زه چې څومره معلومات لرم څومره چې زه خپله شخصا د یو څو کسانو نه پوښتنې کوم هره ورځ زنګ وهم ما ته چا دا خبر نه ده کړې چې یاره دیو به بېګناه کوم شخص وژلی وي دا د یوه دا خبره نشته د خاني صاحبه دا ګوره خاني صاحبه اصلي ځایونو ته موږ نه رسېږو اصلي هغه ته لاړ شه د افغانستان داسې ځایونه دي وادي ورېده دغه اوس د بندیانو نه ډک دي ستا دغسې دغه ځوانان ګلالي بندیان یې اچولي چې د افې په نوم باندې د ورځې په ننګرهار کې بېګا شپې قصه درته کوم د بېګا شپې په جلال آباد کې د انګور باغ نه دوه ورونه ایستلي دي ورته یې ویلي چې مونږ کابل ته ولېږل صحیح ده ماښام یې سرونه پاس په فارمیاډه کې پیدا شوي دي دغه شي ته زه راځم ګورئ ستاسو دغه انډیوال دی زما دغه انډیوال دی پوه شوې دغه راسره دی د ده ورور یې بېګا به ولی د سرخود په درې موضع کې د جلال آباد په درې موضع کې دی پوه شو چې ډېر هغه باندې به ولی وایي مونږ د خوشي کوو باید 4 موټره دلته مونږ ته په ضمانت کې راوړي د چی شي ضمانت غواړي د چی شي 4 موټره غواړي آیا چا پرې عزت کړي د چا قرضدار دی د چا بله معامله ده خبرو ته راځم علي خان همدغه ته زه را روان یم تاسې ولې نه پوهېږئ لږ زره ما ته غوږ کېدئ دغه عوام ګوره حکومت په عوام خلک کوي په عوام حکومت د حکومت کول په چا کېږي په خلکو کېږي صحیح شو او حکومت څوک ټاکي عوام یې ټاکي نو چې نن ستا عوام په ارامه ناست دی هغه ورته غږ نه کوي دې کې خو بنېګار بیا طالب زه په دې نه بولم چې عوام دا کلمه درته تېروم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله چې کلمه مې درته تېره کړه په وخت د ځنقدن کې د خدای ماته شهادت کلمه نه په نصیب کوي پرون نه بل پرونی د جلال آباد قصه درته کوم په تلاشي چوک کې د امنیت کالي اغوستي وو سره د ډاکټرې د تلاشي په چوک کې ولاړو یو زړه ښځه چې بوجۍ په سر باندې وه زړه ښځه به بوجۍ په سر باندې وه چې راغلي دي کتلي دي ښه منظمه ولاړ دي پوه شي امنیت ملي دریشي اغوستې ښځې بوجۍ ښکته کړې په دا تندي ښکل کړی وایي شکر دی بچیا چې بېرته راغله چې دا سپږن د دې وطنه ورک شو خو د خدای په ذات مې درته قسم وخوړولو ګوره چې وایي ښه ده چې راغلی چې دا سپږن خدای د دې د وطنه ورک کړه عوام یې نه غواړي عوام بربادي نه غواړي چې په زوره باندې دې راغلي په زوره دلته حکومت کوي د پنجاب په مټو باندې کوي د هر چا په مټو باندې کوي دا یو افغان ته د منلو وړ نه ده د عوام رای هغه وخت اخیستل کېږي دا صندوق کېږي وایي راشه رای راکړه عوام د دې هغه وخت کې دلته معلومات کېږي علي خان زه دا خبره کوم چې دا طالبان په افغانستان کې څومره دي 10 زره 20 زره 10 زره 40 زره 50 زره 1 لک او عوام څومره دي چې هغه د افغانستان عوام ماته زنګ وکړي ما ته قربان دي شم یو سړي باندې خپل عزت ګراني هغه د بې عزته سړي سره ځان نه برابروي نه نو دا عزت یو کس دی یو بې عزته دی واده دغه څه عزتناک خلک بې عزته کوي په خبرې ته ګوره یو کس بې عزته کو غلي شو دوی بې عزته کړل غلي شو درې بې عزته کړل لس مړ کړل غلي سلې مړ کړل غلي 4.5 میلیونه مړ شو غلي
نو د افغان ملت چې خپله نشي بیا وینې تختې واوره دا ورځې ته داسې چا نه پوښتنه وکړه د ایران مست دی په ډاک دی چې داسې خلک غواړي د کوټې کې دا نظامالدین افغان چې مست په دې کوټې دی ته ورته کوټه کې خلک راوړي کړي په لکاو خلک په نیمروز کې پراته دي په لکاو خلک دا کوم خلک یې غواړي په لکاو خلک نیمروز کې پراته دي زما دا مطلب دی چې دغه طالبانو ظلم شروع کړی نو دا عوام دا عوام نه ګوري په خپلو سترګو ولې دا ټولو طلبار ورکړي چې یو تر بل سره غوږ ونیسي لایف نه عوام نشي جګېدی عوام ورپسې ورنه جګېږي که دا طالبان په رښتیا ظلم کوي نو عوام دې ورپسې جګ شي چې نه جګېږي بیا ما ته څه ضرورت دی تا ته څه ضرورت دی هغه خپله وایي چې زه خوشحاله یم زه هره ورځ په لایفونو کې په هغه کې ترې پوښتنه کوم یو کس نه زه خوشحاله یم عجیبه نه ده وعلیکم السلام نظامالدین افغان صاحب تاسې اواز صحیح دی هغه خلک مګر تاسې خفه یي چې څوک په ایروپ کې پراته دي افغانستان ته چې زنګ وی وایي زه خوشحاله یم وخاله شمه او تللی تللی حالت خپله په اروپا کې د ما ټوله کورنۍ والا که بیخي پار کې ټوله تره زامن مې څوک په ننګرهار کې څوک په لغمان کې څوک کندهار کې بنده پرې خمسات پلار دی واوره قربان دي شم ته لاړ شم دا نظامالدین افغان صاحب اوس د کوټې حال درته وایم د کوټې نه د یو څو زره کسان راوړي ولې خلک تښتي زه تا ته دا خبره کوم هلمندی صاحب دغه طالبان لاړ شي اوس دغه ماتې وي څوک به راوړي بیا به څوک راوړي دا طالبان لاړل څوک راوړي طالبان خپله ځان دا ته چې کومې خبرې کوي خپله طالبان دي ځان ته ځان برابروي تلویزیون مې نه لیدو ماشینه مې نه لیده پانتون مې نه لیدو ماشینه مې نه لیده پانتون هغه ورځ چې تاسې کالم راوړئ ګوره یو مې لکه دغه به خپله نړیوال ته ځان ته معلومه یو مې لکه هغه راوړه هغه چاړه نه ده په چاړه باندې لیکل کوي تشي کاله به راکټ مارمۍ راوړي هغه پاکستان باندې دا نړیوال نه ویني زه دا خبره کوم هلمندی صاحب زه دا خبره کوم چې دا شی خو زما اوس ته عوام غوښتی دی همدا یې غوښتل اوس چې هغه خوشحاله دي زه ورته څه کوم چې هغه خوشحاله دي خوشحاله یو لک څلوېښت زره اردو چې دا په دې څو کالو کې مړه شو دی کوم ځای نه راغلی وه دا د عوام دا اردو چې 3 لکه اردو چې ما تا ته هغه شوی تشریح شوې وه دا 3 لکه اردو د امریکې نه شوسه پورې اردو وه چې امریکا ووته اردو لاړ داسې عجیبه کار نه و وره خبره دا ونځه ما ته خدای قسم چې نبي علیه السلام در سره مرګلی شي چې نه انجینر پرېږدي نه جومات پرېږدي نه ملا پرېږدي نه مال پرېږدي ولا د نبي علیه السلام سره مرګلی شي ولا ورته ورسېږي موږ تاسې خپله په ځان منلې موږ تاسې خپله په ځان منل اوس یې ګالئ څوک یې څه مشکل نه ګالي بیا هغه خلک دا باوري چې تاریخ باندې بیا د پیسې خرڅوي خبرې ورته کاروبار کې 2000 ډالر چې ولې کې څه اوس درته لېږم هلمندی صاحب دلته په سکرین باندې ولګوه هلمندی صاحب موضوع ته پکې څه کولی شو چاټو منلی زه ته پکې څه کولی شو که کنځلې مو کوم بې فایدې دي که خبرې مې پرې وکړو بې فایدې دي که چغو باندې کېدی که په چغو کېدی ستا یادېږي خوشحال سعادت ته دې 2 کاله چغې ووالې درته یې راوړو یا ستا کومه خبره ستا مخکیني حکومت منلی چې دا یې ومني ته ووایه کومه خبره ستا منل شوې هغه خیرات هلمندی صاحب هغه وخت کې هم خیرات خواره ما درلودم اوس هم لرم اوس لږ زره زیات شوي دي هغې وخت کې هم دا خیرات خواره هماغه ټکسي هغې وخت کې خو دا داسې یو خور داسې یو مور خو دې نه ده لیدلې چې خپل بچي سړک ته ایستلي په 10,000 15,000 افغانۍ خرڅولې هلمندی صاحب زه دا وایم هلمندی صاحب محترم زما دا خبره ده چې په هغه وخت کې چې دا دومره پیسې د امریکې نه راغله څه عوام ته راغله عوام ته ورکړل شو هغه څو ډاکوان وم هغې واخسته ختمه خبره ما ورته ته نه په پیسه راکړې نه هغه وخت چې دا خاموشي وه علت یې څوک هغه وخت کې هم دا خلک علت وکه نه وو نو په هغې وخت کې موږ چغې والې چا بل وخت علت یې همدغه خلک وکه نه وو نه هغه وخت کې د عریضې ته پرېښوستلې یو ته یې ولسوالۍ ته ننوتی شو هغې وخت کې خو همدغه وژنې او دا د وطن ورانۍ او دغه بربادي خو همدې شروع کړې وه چا شروع کړې دا بربادي همدې شروع کړې نن ګوره نن چې یو پولچک ته خاورې اچوي یو پولچک ته رنګ ورکوي دا خو هماغه پولچک دی چې امریکې په لګښت جوړ شوی دی دا خو هماغه پولچک دی چې کفارو جوړ کړی ولې دلته حفاظت کوي ولې پرونه دلته زما دا مطلب دی چې تاسې دا خبرې مونږ او تاسې په کل خاني صاحب وروره یوه خبره درته وکړم طالب
پرون هم د سپي بچو د پنجاب غلام او نن هم د سبا به مې تر ورځ در قیامته پورې پي د طالب سر بدل ته نه انځي د طالب سر بدل ته نه انځي طالب ته بدل ته پرتګ نه چوي طالب پرون هم زمانہ مو تسقط کتلی دي طالب نن هم زمانہ مو تسقط ګوري طالب بدل قیامته پورې د افغان ناموس تسقط ګوري ځکه چې هغه دغه شی معاش اخلي هغه دغه شي پیسې اخلي چې د افغان کلتور شرمي مسلمان وجني مسلمان په بدر کې د طالب هغه وظیفه ده زما خبره تاسو بیخي په ناوري زما دغه یو مطلب دی چې تاسو یو منګه دغه د کلونو نه هغه حکومت ته هم چغې والي چې عوام سره کومه کو چانه دی کړي هغه حکومت هم دی عوام منل او دا حکومت هم دی عوام منل دی نه دی منل دا د زور حکومت دی هغه حکومت ته عوام رائے ورکړي وا خانیسه بورورا هغه حکومت ته منل هغه چې زه تاسو هم خانیسه بورورا راشه زما په دې چوکۍ کې هغه منل دي هغه نه چې ته ما د گریوان و چې ویمن نو ورځه یو دغه هغه حکومت ته عوام رائے ورکړي و ډیره خپل خبره دی وکړه هغه حکومت ته چې عوام رائے ورکړي و په هغه حکومت کې دغه 3 لک اردو بیا درته دا زما استاد د اردو د امریکای وخت پورې امریکا لاړ اردو لاړ دغه ولی دا څنګه عوام رائے ورکړي و چې ستا اردو یو دم سره لاړ شي د پاره زما اردو زما د ولسمشر په امر باندې صلاحي خستلې زما اردو په دغه وجه باندې دا کزه په کمپاني زما اردو په دې زما اردو په دغه باندې ځان خالي صلاح غزان د تفریح خوست چې دغه د یزید زامن به د سړي زامن شوی په دې شلو کالو کې هغه تاسو ته معلومه ده هغه د سپیلا کې دا ما شه ده زما د اردو یو د قسمه یو د قصدې په امکاني سبا زما اردو چې ذلیل شو زم دغه ولس د لاسه ذلیل شو هم دغه ولس په کورونو کې زه هم دغه ولس په بمبارو دغه ولس یو دغه ما غستا خبره در اعظم دغه ولس چې دا شي نه منل ولې دغه ولس چې دا شي نه منل ولې منل د دې یزید کفر د لاسه د ظلم د لاسه د ظلم کاوه برشي تاریخ استاد محترم هم دلته دی او اخري خبره کوم چې موږ او تاسو دا خبره کوو چې دا اردو 3 لک اردو نو دا 3 لک اردو خو ماته معلومه او تاسو معلومه او ټوله تقسیم صحیح شو او زما استاد اردو کانټراکټ هغه دا نه چې زه وطن ته خدمت کوم هغه ما خپل کانټراکټ لیکل دی او یو کانټراکټ ما تا درلودو خبرې کړي کنه دا نه چې ما خبرې کړي په چاپلې راوځي کدي ټول بیرغونه انګراد ډیر نه یو مې خبر وتا وکړه کې درناونه نه وو تناونه نه ما ته په دې خپل کې غینو ودا کوم اوس کې نسی کار سه کې خپل پزان کړي ای ګوره خپل پزان کړي خپل غره بکره اصلا کې ګوري بخنه وړ اصلا کې موږ تاسو باندې استاد محترم ټول مهرباني وکړئ یو دا کماته سلامونه مټولو منی خان یوسف ورتاسي علي خان صاحب استاد محترم د نظام الدین افغان صاحب د کوز افغان وطن د تکلم مبارز فنګره ده ماشاءالله همدار کم څومره ملګری دلته دي کموال سره محترم راغله د څومره ملګری ټول سلامونه نه کیږي ګوري موږ ټول هدف یو د خبرې طرز لیک بدل ده هدف یو ده ګوري دلته یو ابهام ستا یو خبره ده چې به باندې موږ نه سره پیوړه ده چې د افغانستان اردو شکست نه د خوړلای د افغانستان اردو د ولسمشر د هغه ژمنې پاسداري کړې ده چې زه افغانستان ته په هر صورت سوله راولم هغه بچي وایي په هر قیمت سوله کوو په هر قیمت چې موږ سوله ته ژمنې او سوله قرباني غواړي هغه قرباني دا نه وه چې موږ به خلک وژنو هغه قرباني دا نه وه چې موږ به کارونه خرابوو هغه قرباني دا وه چې موږ د ارګ تر دغه ښایسته ژوند نه تېر یو موږ له دغو ټولو چوکیو نه تېر یو خو په افغانستان کې جنګ بند شي په افغانستان کې د وینې مخنیوی وشي لیکن اوس ستونزه دا ده دغه 80% ولس دغه طالب ادعا کوله او امریکایي مطبوعاتو ویل چې 80% ولس د طالب سره د 80% خاورې په لاس کې ده دوه خلکو ډوډۍ ورکوله دوه خلکو د لار ورکوله دوه خلکو جاسوسي کوله دوه خلکو د پولو د صاحب منصبو د سرتیري د ملي اردو دغه ټولو ریکي نه کوله دغه ټولو جاسوسي نه کوله اوس دې زغمي ایزن د استاد محترم یو ډیره بخنه ورم زه ختم کوم او ته درته وایي نه خان یوسف ته وایي طالب د سړی زوی ده نه زه دا وایم نه علي خان دا وایي څوک هم نه وایي طالب پرونم د سړی زوی نه نن هم د سړی زوی نه ده او دا چې طالب په خپل باندې د سړی زوی سي سړیتوب کې پیدا سي دا امکان نه لري چې څو پر دی ولس فشار نه وي دلته موږ څه کله خبره کوو چې د ولس باید خپل فشار وارد کړي نو بیا خلک څه وایي خلک وایي دا ساکشل